تازه او نه خبر مجيب الرحمن خطو پاچونه وکړه خو لوبډلې بیا لمات سره مخ شو دا چې مجيب الرحمن څنګه تو پاچونه وکړه دغه ویډیو را سره وګورئ په ډیر سبب پوښي ګرانو زړه تر نږدې مینوالو السلام علیکم د بنگلاديش تجارتي لیگ کې افغان ورته بچونکي مجيب الرحمن د کومیلا ویریرز لوبډلې لپاره لوبيږي چې په نننۍ لوبه کې هم نوموړي خطو پاچونه وکړه خو د هغه لوبډله یو ځل بیا لمات سره مخ شو د بنگلاديش تجارتي لیگ شلمه لوبه د کومیلا ویریرز او راجشاهي رایلز لوبډلو ترمنځ ترسره شوه د لوبې په پیل کې پچا راجشاهي رایلز لوبډلې وګټله او لومړی د کومیلا ویریرز لوبډلې ته د توپهنې بلنه ورکړه کومیلا ویریرز لوبډلې په ټاکلو شل اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو یو سل اویا منډې وکړې چې د ډلې ډیوډ میلن سل نه سوځېدلې او سومیا سرکار شل منډې وکړې همداراس مجيب الرحمن هم په څلورو توپونو دوه نه سوځېدلې منډې وکړې د راجشاهي رایلز له لوري انډرو رسل محمد عرفان او ابو جاوید دوه عفیف حسین او ریبو پارا یو لوبغاړي وسوځول د یو سل یو منډو هدف د راجشاهي رایلز لوبډلې په 15 اورونو کې د درې لوبغاړو په سوځېدو په اسانۍ پوره کړ او په 2 وکټې د کومیلا ویریرز لوبډلې ته ماته ورکړه د دوی له لوري عفیف حسین شپږ ریبو پارا یو سل خو نه سوځېدلې لټونډاس ویشت او انډرو رسل شل نه سوځېدلې منډې وکړې د کومیلا ویریرز له لوري الامین حسین 2 او مجيب الرحمن بیا په څلور اورونو کې د 15 منډو په بدل کې یو لوبغاړی وسوځو هغه تر ټولو کمې منډې ورکړې او اقتصادي توپ اچونه یې ترسره کړه نو ډیره مینه او مننه چې ویډیو مو را سره ولیدله تر بیا بل ویډیو د الله په امان